تاسو وګورئ دا ښځه د انسان سره او د سړي سره د ټول نه زیاته زندګي تېروي. ښځه بلا ده او مصیبت دی، واده کړي حل نه وي او چې چا واده نه دی کړی هغه خبر نه دي. ښه دنیا هغه ده چې انسان ته ښه ښځه مله. میډیا باندې یو مشهور ډاکټر دی جاوید اقبال، هغه ډېر درنې درنې خبرې کوي. اردو کې کله کله پښتو کې او اکثره انګلیش کې هم بعضې نصیحتونه د تربیت حوالې سره کوي. تیره ورځ د هغه یو ویډیو مخې ته ماته راله، بیوی کو ٹھیک کرنے کا طریقہ. وایي دا یو کتاب و چا ولیکه او بیسټ سیلر و، دا ډېر زیات خرڅ شو، خریدار یې ډېر زیات و. کم مکتبه کې چاته به چې مخې ته راته هغه به فوراً راخیسته او هغه به یې اخیسته. لیکن کتاب جدا خبره وه، منځ کې جدا و او په ټیټل باندې جدا خبره وه. دا کتاب اصل کې یو میکینک لیکلی و، دا ټلویزیون جوړونکي یو استاد لیکلی و او په هغې کې هغه د ټي وي متعلق او د هغې د پرزو متعلق او د هغې د خرابېدو د جوړېدو هغه معلومات لیکلي وو. لیکن چې کله هغه کاتب ته کتاب ورک او ټیټل باندې لیکل، نو د ټي وي کو ټیک کرنے کی طریقه، د ټي وي د جوړولو د ټیک کولو طریقې په ځای باندې ټي وي پسې هغه بیوي ولیکله. بیوي ښځه ته وایي. نو هر څوک په دې غم کې چې دا ښځه به څنګه جوړېږي او دا ښځه به څنګه سمه کړو. او بیا موږ په سوشل میډیا باندې د بعضې خلکو نه بعضې خبرې اورو چې ډېر د نهایت ناشکرۍ خبرې دي او نهایت د ظلم خبرې دي. اکثره به تا اورېدلي چې ښځه بلا ده او مصیبت دی، واده کړي حل نه وي او چې چا واده نه دی کړی هغه خبر نه دي. ډېر قسمه خبرې به ته مخې ته راشي او عجیبه عجیبه واقعات، عجیبه عجیبه قصې د یو نفرت او د یو مصیبت چې د ښځې نه یو لوی شی جوړ کړی دی او یو لویه بلا یې جوړه کړې ده، حالانکه حقیقت داسې نه دی. الله تعالی چې اوله ښځه حوا بیبي پیدا کړه، نو آدم علیه السلام الله تعالی ته عرض کړي چې ای د الله رسوله دا څوک ده او مقصد یې څه دی. الله ورته فرمایي لتسکنوا الیها، چې دې سره ته سکون حاصل کړي او دا ستا د سکون دپاره ده او ستا د ژوند یوه ښه ملګرې ده او ستا دپاره د دنیا او د آخرت فایده ده. په دې کې هغه حسنه ورته ویلې شوې ده، د دنیا او د آخرت بهترین حسنه، بهترین خیر فایده هغه زوجه صالحه او نیکه ده. او الله تعالی فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن، دا ستاسو دپاره لباس دی، دا ستاسو دپاره حیا ده، دا ستاسو دپاره پرده ده. ستا ګناهونه په دې سره پټېږي، ستا حیا د دې په سبب باندې پټېږي، ستا چې کوم شهواني طاقتونه دي الله تعالی دې په سبب باندې هغه کنټرول کوي او دې ته نیم ایمان ویلی شوی دی او دې سره ستا ایمان کاملېږي. لہذا د ناشکرۍ خبرې دې باره کې نه دي کول پکار. په شریعت کې چې کله موږ قرآن او سنت مطالعه کوو د ټول اهمه رشته هغه والدین دي. او والدین څه دي؟ مور او پلار دي. هغه هم د ښځې او د خاوند د دې جوړې نه ستا مور او پلار جوړ شوي دي. او د والدین نه پس د یو انسان باندې چې ډېر حق دی هغه د بیبي دی او ډېره زندګي ورسره تېروي هغه د خپله بیبي ده. او دا بیبي ستا دا یو مدرسه ده، دا ستا د بچو استاذه ده، دا د معاشرې دپاره افراد تیاروي او د هر تکړه سړي شاته یوه تکړه مور وي او دا منلې شوې خبره ده. د مور تربیتونه چې څومره شوي دي او څومره کامیاب تربیت هغوی کړی دی، نو یو نیک سړی لکه امام بخاري پیدا کړی دی، امام ابو حنیفه علیه رحمت او د قاضي یوسف غوندې یو ډېر داسې علما دي چې هغوی پاتې شوي دي، والدین نه وو، نو د هغوی مور یا د هغوی خور د هغوی تربیت کړی دی او د علم په میدان کې هغه یو اوچت مقام ته رسېدلي دي. نو مور دا د هر چا د ترقۍ یو راز دی. او دا مور څوک ده؟ دا ستا د پلار ښځه ده او ستا ښځه بیا ستا د بچو هغه سیده ده او استاذه ده، معلمه ده او مدرسه ده. نو دلته زما د مقصد د خبرې دا دی چې ناشکري کله مه کوئ، شکر ګزار جوړ شئ. او انسان دی خامخا کمی زیاتې راځي، تم پوره نه وي نو دغه شان هغه هم پوره نه ده. بعضې اوقاتو کې به بعضې کمزورۍ په ښځه کې خامخا موجود وي، لیکن که چېرته د شریعت پابنده وي او په شریعت پوهه وي نو شریعت دې ښځې ته چې کوم حقوق د خپل خاوند ښودلي دي، لیکن د بدقسمتۍ نه مونږ پخپله په خپلو حقوقو باندې خبر نه یو، مونږ خپله د دین نه خبر نه یو. مونږ به بچو ته دین څه بیان کړو، هغوی ته به دین څه وښایو او هغوی ته به هغه صحیح لاره او د حق لاره چېرته وښایو، د کوم ځای نه به وښایو. مونږ په مسجد کې چې کله درس قرآن کېږي او یو محله کې 15,000 او 6,000 کسان وي، 50 کسان ډېر په مشکله باندې درس قرآن ته کښېني. دا د افسوس خبره نه ده. او قرآن چې ورته څه ښودلي دي د والدینو قدر، د هر چا قدر پکې معلوم دی. رب العالمین ورته خپل معرفت کړی دی او د هغې نه پس انسان خپل ځان پیژني، خپل والدین پیژني. نو لہذا خبرې مقصد زما دا و چې د ښځو باره کې بد الفاظ ویل، سپک الفاظ ویل، دغه ښځه چې ستا ده دا د چا خور ده، د چا لور ده، نو دغه شان ستا هم یوه خور شته. ته خپله سوچ وکړه چې تا باندې خپله خور څومره ګرانه ده، ستا خپله هم یو لور شته، هغه ستا د زړه ټوکره ده، ته پرې څومره مهربانه یې او څومره درته ګرانه ده. نو دغه قسم الفاظ ویل، د ناشکرۍ الفاظ ویل، بېهوده الفاظ ویل، غلط الفاظ ویل،
دا بهتره خبره نه. نو لہذا مقصد زما دا نو چې ښځې ټیکولو طریقه هغه استاد د قول مطابق هغه خپل ویډیو ته دغه ټایټل ورکړی و، مونږ هم دغه ټایټل ورکړه چې د ښځې د ټیکولو او د صحیح کولو طریقه هغه به څه وي. خپل ځان ټیک که هر څوک ټیک دی چې ته ښی هر څوک ښه دي، لیکن چې کله خپله بدي نو بیا هر څوک بدیږي. او ښځه او سړي کې تقریبا مماثلت وي. الله تعالی په دوی کې دا خویونه ډیر یو شان ایخو دی وي او دا دواړه د یو بل نه اثر اخلي. شیخ سعدي وایي صحبت صالح ترا صالح کند، چې نیکانو سره کښېنې نیک بدن نه جوړ شي. هغه ستا نه زده کړه کوي، هغه ستا خوی بوی خپلوي، نو ته که ښه نو هغه به هم ښه، او که ته بد نو هغه به هم بده وي. تاسو وګورئ دا ښځه د انسان سره او د سړي سره د ټول نه زیاته زندګي تېروي. والدین دي، مور او پلار دي، بچي باندې ډېر محبت کوي، لیکن بچی په هغه وخت کې نه پوهېږي چې سړی کله او هلک کله په ښه او بده پوه شي نو پلار ورته واده وکړي. بیا د ده زندګي دغې ښځې سره شروع شي. د والدینو سره هم کله کله هغه نږدېوالی او قربوالی په بعد باندې د دنیا کارونو د وجې نه لرې شي. اگر که هغوی ژوندي وي حیات وي، لیکن ستا پلار هم ستا د مور سره ډېره زندګي تېروي او تا زندګي د خپلې بیبي سره ده، خپلو ماشومانو سره ده. بیا تر مرګه پورې چې کوم ستا ملګری دی هغه ستا بیبي ده او دا ستا د ټولو نه ښه دوسته ده، ښه مشاوره ده، ستا د کور سرداره ده، ستا د بچو استاده ده او ستا د کور مدرسه ده. لہذا احتیاط کول پکار دي، بیهوده الفاظ نه دي استعمالول پکار. دا نه وایم چې نور رشتې نشته، ډېرې رشتې دي. ستا خور، ستا مور، ستا ورونه، ستا پلار، ستا ترونه، دا ټولې رشتې دي، لیکن بهترینه رشته د ژوند رشته. او نبی پاک علیه السلام حدیث کې فرمایي چې ښه دنیا هغه ده چې انسان ته ښه ښځه میلاو شي، او د دنیا ښه مته هغه نیکه او صالحه بیبي ده. او چې کله ته ناشکري کې بې به دا نیکه نه ده به بده جوړېږي. نو امید د الله نه دی چې دې خبرو ته ښه سوچ وکړئ، ښه فکر وکړئ، او د هغې نه پس بیا بیبي پسې یا ښځو پسې بد الفاظ وایي. الله تعالی دې وکړي چې زمونږ کورونه درست شي، او الله تعالی دې مونږ ته نیکانې بیبیانې را نصیب کړي، او الله تعالی دې زمونږ کورونه د جنت کورونه جوړ کړي، د خوشحالۍ والا، د امن والا او د شکر والا. او الله تعالی دې مونږ د آفتونو نه وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.